په هلمند کې د کوکنارو پر ځای کروندګرو ریحانو بوټي کرکیلې ته مخه کړې ده. هلمندي کروندګر وایي دا بوټی د کوکنارو تر ټولو ښه بدیل دی او له مسؤلینو غواړي چې بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. په هرات کې د عبدالقادر په نامه د یو ښوونځي زده کوونکي د یو کال په موده کې په خپل لاس د قرآن کریم یوه نسخه لیکلې ده. عبدالقادر وایي چې د قرآن کریم د لیکلو په وخت کې یې له 4 ډوله قلمونو ګټه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ویلي چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 20 تنو ښځو یوه ډله فارغه سوه. د UNHCR د افغانستان څانګې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالي مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایر سو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزني، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د سیلابونو او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی دی. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمینه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو د ډرون بریدونو په اړه خبرداری ورکول سو.